आराम सही 1 2 3 1 2 3 आराम सही सही बसाए السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم مطلب عبدالرشید زوی د طارق مرزیز خصوصي ښوونځي زده کوونکی یم. د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت د ستاسو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان جانب محمد الیاس متعلم مکتب خصوصی طارق بن زیاد. عید سعید الفطر فطر به همه مسلمان ها و افغان ها تبریک باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام شریف الله شي تاسو هم نام دوست محمد شي او طارق بن زیاد خصوصي مکتب کو چې درس ماګم ایو ما چنډي دې مبارک بو نړۍ مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اخوانی و اخواتی من نازیات من مدرسة طارق بن زیاد منصف الرابع لمناسبة غير الفطر. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال وعيدكم سعيدا. بارک اللہ لنا ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بہترین ہیواد کا بھائیوں. میرا نام منہاج ہے. میرے باپ کا نام مقام خان ہے. میں طارق بن زیاد پرائمری اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ عید آئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ عید افغان بھائیوں کا سکالہ اور امن کا سبب کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I am Saidisa, student of Tariq bin Ziyad Private High School. Happy Eid for all Muslim and people of Afghanistan. Wassalam. استاد محترم اختر کوم بخیر رانیزدې دی. زما په خیال لګی چې سبا ته د اختر لومړنۍ ورځ ده. بله हाँ سبا انشاءاللہ اگر زندگی بود شاید که عید سعید الفطر روز اولش باشه. نو زه یم چې د خپل ګرانو زده کوونکو ته ګرانو هیوادوالو ته هغه هیوادوال چې د هیواد نه د باندې دي ټول مسلمه امت ته دغه کوچنی اختر مبارکی پیغام د میډیا د لارې وړاندې کړو. څه څنګه؟ بله درست است. بسیار یک کار نیک است. باید که ما شما از طریق میډیا امی پیغام خود به هموطنان عزیز خود ارسال کنیم. نو ګرانو هیوادوالو او زموږ د یوټیوب چینل درنو لیدونکو کوچنی اختر مو نیکمرغه. هموطنان عزیز عید سعید الفطر همه تبریک باد.